ګرانو ملګرو، موږ چې کوم هوټل کې اوسېدلو دا نو یو ډول ورکوټی افغانستان و. ورکوټی افغانستان په دې معنا چې د هر قوم د هرې ژبې خلک پکې وو او همدغسې د افغانستان په څیر فرهنګ او رواج هم پکې ساتلی وو. مثلا د ماشومانو لپاره یو ډول مدرسه وه، هر مازدیګر به شروع کېدله، یوه ښځه وه، یو درې څلور نجونې وې، هغو به ورته پکې دیني درسونه، لمونځ، دا شیان ورښودل. او په څنګ کې یو جومات و، یعنې هوټل کې موږ ته یو سالون یې بولئ، تالار یې بولئ، دغه نه یې څوکۍ لرې کړې وې، همغه یې زموږ لپاره د جومات په ډول پرېښودلی و. هلته به خلکو 5 وخته په جمع لمونځ کاوه، قرآن شریفونه وو، تلاوت به یې کاوه. یا وطن کې به څه پیښه سوې وه، څوک به وفات سوي وو، د هغو خلکو لپاره یعنې چې دلته به یې خپلوان وو، فاتحه به یې ورته کوله. دا ډول که یو چاته به کور پیدا سه، رخصتېده به، بیا به هملته جومات کې ورته یو ډول غونډه هم کوله، خدای پاماني به یې ورسره کوله، دعا به یې ورته کوله چې ځه په خیر لاړ سې. او لویه ښېګڼه دا وه چې زموږ سره یو ډېر ښه عالم و، هغه به دلته د قرآن کریم تفسیر خلکو ته کاوه. دا هر څه روان و، یعنې 2 کاله او 4 میاشتې ما په هوټل کې تېرې کړې. چې هوټل به نیمایي ته ورسېده، بیا به یې نور خلک راوړه، لکه افغانان خو به راتله، هغه به یې راوستل، یا به ځینې سیمو کې هوټلونه خالص وو، هغو به نور قرارداد نه کوه، همدې هوټل ته به یې راوستل. بیا وروسته چې بیخي خالص هغه لوی ځای په واړه ځای بدل که. هغه نجونې الله دې اجر ورکړي، ښځه خدای دې خوشحاله لري، تللې وې، خو بیا وروسته زموږ سره 2-3 ځوانان و، هغو به د ماشومانو ته دیني درس ورکاوه. نو د هوټل دغه لویه ښېګڼه وه. مثلا اختر کې به لمونځ کېده، لمونځ به همدلته کېده، یو امام به یې راستاوه کونسل چې لمونځ راکړي. یا په اول کې چې موږ راغلي وو، ښار ته به یې خلک په موټر کې وړه، لوی بس به یې راوست، جمعې ورځ به یې خلک د جمعې لمانځه ته بوتله، هملته به خلکو لمونځ کاوه، بیرته به راتله. دا ټول د دې لپاره و چې دا خلک بلد سي، بیا په خپله تلی سي. دغه هوټل یوه لویه ښېګڼه دا وه چې لویه سیمه یې لرله، یعنې ځوانان به پاڅېدل، کرکټ به یې کاوه، یا به بل ځای ته تله، فوټبال به یې کاوه. نو دلته ډېره داسې د مینې ورورۍ فضا یې ساتلې وه سره. اوس هم چې څوک چېرته تللي دي، خپلو کې رابطه لري.